سلامونه. دا دی د بوسټن ښار ته راغلی یم. دا هم د امریکا د لندن نه بیا وروسته دا ډیر یو قیمتي ښار ده چې دا یو سیلاني ښار دی او دلته هر شی قیمته دی، هوټلې، ډوډۍ، هر څه پکې قیمته دي. د ښار په منځ کې دا ډیر غټ لوی شاپنګ سنټر دی. څرنګه چې نوره اروپا کې ګرځي ځینې شاپنګ سنټرو کې ډیر بیروبار وي، خو دلته بیروبار نه دی، خو نرخونه ډیر زیات پکې لوړ دي. یوازې په پېښور، لاهور، جلال آباد کې رکشې نشته، دلته هم رکشه ښکاري. نه پوهېږم چې نمایشي ده او که دا هم حرکت کوي. دا شین موټر چې ګورئ دا لکه کشتۍ غوندې چې ده. د دې کمال دا ده چې سیلانیان ګرځوي په دې ټول ښار کې او دا په اوبو کې هم له دې نه کشتۍ جوړیږي او خلکو ته چکر ورکوي. دې ښار کې نوې ودانۍ، نوې آبادۍ هم ډېرې دي، خو دوی دغه خپل پخوانۍ ودانۍ یې ډېرې ښې سنبال کړي دي او ښې یې ساتلي دي. دا د موسیقي یو تالار دی چې دلته کنسرتونه کیږي او موزیک اوریدل کیږي. بوسټن د امریکا ډیر مشهور ښارونو څخه په حساب راځي او دې ښار کې د نړۍ مشهور پوهنتون هارورډ دې ښار کې دی او همدارنګه د امریکا د داستاني ادبیاتو پلار اډګر الن پو په 1809 کې په دې ښار کې زیږېدلی دی. تاسو خو لنډو کیسو سره مینه لرئ، نو ما ونشئ کړی چې دا پوهنتون تاسو ته درښکاره کړمه په دې چې د ما سفر ډیر محدود دی. نور ما ته اجازه راکړئ، خوشحاله اوسئ.